السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. متفق عليه. په دې حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذبح کولو غو طریقه ذکر شوې ده. انس فرمایي رضی الله عنه ما نبی رسول الله لیده چې په دوه ګډانو چې تور او سپین رنګ یو کورونو والا او ګدخ کورونو والا یا روح کورونو والا نبی رسول الله په خپل الله ذبح وکړه. بسم الله الله اکبر ویلو. وای ما نبی رسول الله ولي چې خپل قدم مبارک دای په مخ باندې کې ودا سی ول چې بسم الله الله اکبر. ضحا د تضحیه نه ده په معنا د قربانۍ کولو سره. بدر وخت کې راځي کان یضحی دینه معلومیږي چې نبی سم بدا قرباني همیشه کوله. د کان چې مزاری باندې داخل شي معنا دوام ورکړي. بعض علما دا مو چې ګډ باندې قرباني ودا افضل ده ځکه دا د نبی رسول الله همیشه عمل دی. کبشین کی اشاره دی ته د شی او ضحیه کی عدد او شمار افضل دی. لکه څنګه چې دا قول شوافیع کړی دی. دی وجه شوافی قول دار وي په وګډانو باندې قرباني افضل ده. د یو اوخ نه خدار چې وګډان راواله ځکه په دې کې وینه وې زیاته تويږي او د دې ثواب د دې په حساب سره وزيتي. دې حدیث کې د نړۍ فائدې پرتی دي. یو فائدہ په دې حدیث کې دا پرته ده چې په ګډ باندې قرباني افضل ده. دویمه فائدہ په دې حدیث کې دا پرته ده چې په دوه ګډانو باندې قرباني د سنت طریقه ده. حدیث کې کبشین ذکر دي. بل فائدہ په کې دا ده چې ګډ باندې کو قرباني کوي دا افضل ده. وجه دا ده چې نبی رسول چې په دې ګډ قرباني کړي نو ردی وي حسن زیاتو او دغه غوخه وړي مزیدار وا. درغه دې حدیث ته معلومیږي چې املحین یعنی تور او سپینواله په کې اکثر وي. ته املحین یعنی مالګین برګ بروغ وندي خسته وي. شوافیع وایي چې ګډ تک سپین وي و دا ډېر افضل دی ځکه چې املح معنی د خالص سپین. بعض وایي چې املح هغه ته وایي چې تور وي لیکن د پاسه په سرواله وي. بعض وایي هغه د چې سپینواله سرواله سره شریک شوی وي او دا شکل په دی وجه غوړه شوی دی چې دې سره د حیوان خستخ کړی کی وخه مزیدار وي. لہذا کلم چې قرباني کوي حیوان وخسته اخلي. دا عوامو اصطلاح د وجه سترګي اومني د حیوان اخلي. اقرنین یعنی د هر یو دو معتدل ښکارونه. حافظ ابن حجر دا خبره کړي. یا اقرن وای هغه ګرته وای چې خستخ کړی لري. امام نووي نه دا خبره نقل ده. بعضی وای چې وګدو غټو ښکارونه والا، بعضی وای روغ ښکارونه والا. خود دین دا مسله معلومیږي چې ښکارونه والا باندې قرباني مستحب ده. ذبحهما بيده د دینه دا معلومیږي چې قرباني ګوره په خپل لاس ذبح کول دا ګوره سنت طریقه ده. چې کله چاته آداب د ذبح معلوم وي هغه په دې په هیږي چې څنګه ذبح وکم او قادری په دې باندې په خپل دې ذبح وکړي. نبی رسول الله په یو حالت کې سل ذبح په یو ورځ کړی دي کې د نړۍ فائدې او علما ذکر کوي. د انسان نه د بے جرأتی او د بوزدلی د انسان نه وسره وځي دا پکې دنه فائدہ پرته د راس پکې پروته پدې کې. وسمى وكبر یعنی بسم الله الله اکبر ویل. الله اکبر ویل د ذبح په حالت کې د ټول علماء په نزد مستحب دي. هیڅ چا په دې کې اختلاف نه دی کړی. ابن قدامه دا خبر مغنی کې ذکر کړي. هر چې بسم الله دا د امام مالک، سفیان ثوری او د امام حنیفه د دې په نسبت باندې بسم الله په حالت د ذبح کې د ذبح د صحت لپاره دا شرط علماء ګرځولې دي. او کله چې نه هیر شي به ساقطيږي او دا مشهور مذهب دی امام احمد هم دی. دا قول عبد الله بن عباس من نقل دی. امام احمد دا یو قول دا نقل دی چې په حالت د ذبح کې وای بسم الله مستحب ده او واجب نه ده. او دا قول د امام شافعي دی. لیکن راجح قول د جمهور دی چې دا لازم ده واجب ده د ذبح په شروع کې.
کله چې حیوان ذبح کې د الفاظ مو سره ویل شي بسم الله الله اکبر دې چی او بیا دا وی اللهم هذا منك ولك. درګه بل ادب دام د چې د حیوان په مخامخ بل حیوان مذبح کوا دا یو ادب دی. حدیثونه دا معلومیږي چاړه خطیره کوا وليحد احدكم شفرته حدیث کې راځي د چاړه خطیره کول دا مستحب عمل دی. ټول بسم الله باندې ولي بسم الله الرحمن الرحیم باندې فقط څه شی وي بسم الله الله اکبر دومره بل ولي. په وخت د ذبح کې بعض خلک په نبی صلی الله علیه وسلم درود وایي. د ذبح په حالت کې په نبی صلی الله علیه وسلم درود د دې نقل نشته او بعض خلک مستحب ګڼي. لکه دا قول امام شافعي ته نسبت کیږي چې دا د امام شافعي قول دی چې په حالت د ذبح کې وي و درود ول پکار دی. د جمهور علماء قول دی چې په حالت د ذبح کې درود نشته. سفاح هما د معلومیږي سفاح دا جمع د صفحه ده اړخته وي. بعض وایي دا جمع د صفحه ده د مخ پلنوالي ته وي. بعض وایي صفحه د ارشي اړخته وي. او جمع ذکر کړی دا چې یو جانب باندې نبی سم قدم یې ایخی دی د بل اړخ هم دسي هغه ته نږدې دی او بل تر لاندې دی. بعض وایي جمع بعض وایي چې جمع کله چې کله وې دی ته ضمیر تسنیم مضاف شي نبی توزیع علی افراد مراد وي یعنی هر یو په مخ قدم ایخی دی او دا قدم خودل په دې خاطر دی چې دا سر ونه خوځي. خلاصه در په دې حدیث کې ډېرې فائدې ذکر شوي او د نبی رسول الله